باجوړ د افغانستان سره 50 کیلومتره پوله لري. تر نږدې وختونو یې قامي تجارتي همدوربط و، ځکه باجوړ په خپل ځان کې د ملکنډ یو وړوکی افغانستان ښکاري چې تر اوسه پورې پکې قام قبیلې، جرګې، شملې، په کولونه صادرونه او ډېر روایات ژوندي دي. دلته په دې خاوره کې سر د سکندر مات شوی، دلته د ملا تیر په دې خاوره د بابر مات شوی، دنیا گوا د ښکر د هر یو زورور مات شوی. دا د ښایست د دنګو دنګو تاترو وطن دی، باجوړ مه ورانوئ، دا د ګلدرو وطن دی. دلته تاریخ د بخمونیر د ګلبیلې ژوندی دی، دلته داستان د شیر عالم او میمونې ژوندی دی، فکر او ذکر د حیران د فلسفې ژوندی دی. که تماشې کوئ راځئ د تماشو وطن دی، باجوړ مه ورانوئ. په زوړ تاریخ کې د زرتش، ګندهارا تهذیب، بودایانو، ارګاین قبیلې ذکر کیږي. سکندر، چنګیز، غزنوي، حیدر علي خان، مغل بابر، سخي عرب خان، نواب عبدالسبحان او داسې ډېر په دې خاوره تیر شوي دي. نواب صاحب پلار هر رور له 12 رونه او هر رور له یو کلی ورکړی، جایداد یې ورکړی، چاله شینکوټ له، چاله ناد کلی، چاله نوی کلی، چاله راغګان. هغه په خپله ډېر قدرمن سړی و، د خلکو عزت خپل یو ریاست و دلته. ښه لکه څنګه چې پاکستان و، توپونه وو، په اختر کې به خپل پروګرام و، په روژه کې به خپل پروګرام و، په روژه کې به غریبانانو له دغه هم لیږوده، روټۍ موټۍ هم لیږله، تیل به یې موله لیږل. ترکاڼان دلته خپلي یو پخوانه د حکومت د راتلو نه مخکې انګران لوهاران هم دلته داسې وو تکړه خلک چې ټوپکې به هم جوړولې، کالتوس به هم دغه کول، ډمان به دلته وو چې هغې ته فنکاران ویل په دغه کې به راټول شو، په دې ودونو کې د خلکو په سنتونو کې، او په دې قوسر کې ډمان وو، او هغه ډمان وو چې هغه نغارې والا، نغارې او سورني والا. دا په کال کې یو ځل بابر به افغانستان ته غوښتل. د پیرنګیانو د راتلو نه وړاندې باجوړ په هر لحاظ د ملکنډ لوی قدرت بللی شو. سکندرو، د ارنګ غازي بابا په چینګۍ کې د میا عمر مزار، د مغلو جومات، د بیبي مبارکې ناوې ډنډ، د سخي عرب خان مزار، د عثمان خیلو سوال قلعه د باجوړ قابل ذکر قامي ورثه. باجوړ د ادب، تاریخ او د کلتور په حوالې سره ډېر اوچت لوړ مقام لري. تاریخي ځایونه ګبر چینه شوه، دا بدان شو، مامون شو، ناوګۍ شو، مغلو جومات دی په ښار کې، هغه دغه دی. بابر چې اول کله ایکسپیډیشن کړی نو د برنګ کې بابرغاښې ورته وایي، په دې لاره باندې راغلی، سبګري ورته وایي. نو په هغې په حوالې سره خاص کر دا بدان شو، پشد شو. د پشد دنداسه ډېره مشهوره ده، بدانو کې به دا جامې وغیره جوړېدلې. دې نه علاوه چې کوم سیاسي شخصیات وو لکه صنوبر حسین کاکاجي، باچا خان، او دا دلته خپل تحریک چلولی دی، دلته شپې کړي دي، ورځې دغې کړي دي. بیا دلته چې کوم قومونه اوسېږي، عثمان خیل او ترکاڼي چې کوم دی کې مامون ده او سالارزي دي، نو د هغو هم په خپل حوالې سره دا ډېر لوی بحث دی. پښتونخوا ریډیو باجوړ په FM 91.1 میګاهرتز اورېدل کېږي. دا د انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشن ډپارټمنټ چینل دی، یعنی سرکاري ریډیو دی. دا وخت دا د دې نشریات په باجوړ، دیر، سوات، تقریبا پوره ملکنډ ډیویژن او د پولینا خوا هم د دې غږ اورېدل کېږي. یو شمېر مینوال لري. یو پکنیک سپاټ هم ورته ویلی شي، کوی سر ته خلک راځي د لرلو علاقو نه، خاص کر اوړي کې به دلته ډېره ښایسته هوا لګي. کوی سر چې د تحصیل برنګ ایریا ده، کو دې سټه ته وګورئ، دا چې کوم دی کیمور دی، د کیمور نه اخوا زموږ د برنګ ایریا د اصیل ترغه ورته وایي. هغه سایټ چې کوم دی د اصیل ترغه په بارډر باندې به زموږ چې کوم دی انبار لګېدلی د مومند ایریا ده. کو بیا داسې راتاو شي دا د برنګ ایریا ده، دې سایډ ته وګورئ
دلته چې کوم دی غټه علاقه پرته د غر شموجي ورته وایي د غر شموجي کې چې کوم دی لونیا باډر دې څنګه چې ته وراوړې دلته هغه ته چې کوم دی پندخیل درغاه وایي د پندخیل درغاه نه چې کوم دی اخوا نور علاقې پرتې دي هغه سایډ ته چې کوم دی د ملکن عثمان خیل پراته دي هغه ته چې کوم دی زموږ هلته باډر لګېدلی دې سټ خو به چې کوم دی زموږ خپل ارنګ به د پروت دی او دا سټ زموږ خار دی ته سوچ وکړه چې یو انسان مصنوعي یو وطن ښایسته کې یو دومره هغه د ټوریزم په اړه باندې پام هغې ته راګرځي نو که یو وطن له قدرت خپله ښکلا ورکړي د دې سیلګري چې کوم دی که دا پروموټ شي دې ته پام راوګرځول شي دا به څومره ګټه موږ له راوړي خیال که د پښتونخوا صرف د سیلګرۍ ته پام راوګرځېږي که نه نو د دې پښتونخوا د اقتصاد مسله دا سیلګري هم حل کولی شي نور وسایل به پرېږدو د وسایلو خو ډېر لوی بحث دی د ناواپاس په شانته کې ځای د اډۍ ملا صاحب چمرکنډ تاریخي ځای د مټاک سیمه د ګاهي کنډو دغه رنګ د لیټۍ کنډو د باټوار سیمه د ارنګ برنګ په لور باندې چې لاړ شي د سیري سره یعنې دا د نندارو ځای دی دا د چکرو د تماشو ځای دی د باجوړ سره تړلي مشهوري خبرې د میمونې داستان د باجوړ ګلونه د بخمنیر د جرمنۍ ټقا او که باجوړ نه خورې بد پرې موایا